السلام علیکم دوستانو. نن د ور پروګرام پنځم لیکچر یا پنځم درس سره حاضر سویم. هغه هم په انزرټ کې مونږ دغه فیچ او ټیبل او الستریشن دغه کې د پکچر مو ویل انلاین خو هسې هم زمونږ ډېر په درد نه خوري. اوس دغه بل څه ده شیپ پکې وایو. د شیپونو نه مونږ څنګه استفاده کولی شو او د څه لپاره پکارېږي. نو شیپونه د هر شي لپاره پکارېږي. هغه زمونږ استعمال پورې اړه لري چې مونږ څنګه استعمالولی شو، څه لپاره استعمالولی شو. نو زه دغلته یو شکل جوړوم په دې هغه کې ګورئ څنګه دغه زه یو کور ته جوړوم. نوره تاسو هر رقم استعمالولی شئ استعمالولی. مثلا دغه یو شیپ مې واخیسته لومړی دغسې دا شکل باندې، او دغه شیک یو بل مې واخیسته وړوکی او دې شیک دروازه مې ترنه جوړه کړه. دغه مې دغه شیپ اخیستی او شیک یو رنګ مې ورکړی ده. رنګونه هم بیا له کوم ځای نه ورکولی شو مونږ رنګ هم رنګ مثلا مونږ د هغه مو وایي د انزرټ کې به یو شیپ وټاکو. مثلا دا ما شیپ وټاکه، رنګ یې څه کېږي له دغه ځای نه ما دغه رنګ تبدیل کړی ده. د ټکسچر نه دې ته راغلم او دا چیک مو دغه رنګونه مونږ سره دي. که نور دلته غواړئ دلته بیا خپل هر رقم رنګونه راوستلی شئ په دې کې، خپل یې هم ترتیب کولی شئ او دلته څه کې او کې اچولی شئ. مثلا د خښتو والا زه دلته رنګ ورکوم چې خښتې څه رنګ لري. دا شو دا به د تور وټاکم. مونږ بیا څه کولی شو دغسې یو شیپ جوړولی شو. رنګونه یې دغه ځای ټاکل کېږي. شیپونو نه مونږ هم په هغو کې استفاده کولی شو، لکه یو ټیبل غوندیالو او بیا په هغې کې لیکنه کوو چې هر رقم دغه ټیبل علامه ده. مثلا دا یو ټیبل مې واخیسته هلته ورته رنګ کړېدم او دلته شیپ هم لیکنه هم پکې کولی شم. د لیکنې اندازې بیا دغه چې ورته شیپونو کې ټاکلی شو. دا شیپونه په انزرټ کې شیپ یا کوم لیکنې ته داسې پکتور ورکړئ، داسې علامه یې ورکړئ. دغه د هر هغه شیپ یا د هر یو موضوع لپاره بیا فارمټ شته ده. نو هغه فارمټ یا سټایل یا دغه شیپ مونږ خو ډېرو ولوستل په دغه ور کې هره برخه کې مو لوستلي دي. نو دغه سنیپ سټایل کې شیکو دغه ډولونه ټاکلی شو. دغه ټول ډولونه یې موږ سره شته ده. لکه مثلا یو دا بیا که دلته ډولونه ټاکي دغسې ټاکل کېږي. او نیو ډراونګ کنورټ دې نه موږ چې خپله یو رسمولی شو. دغه شیپ مو راکړی ده لکه دوی تیار ډیزاین کړی، مونږ خپله پکې ایډیټینګ وکړو او شیکو را جوړ کړو. دا ګوره دایرې شکل مې ترنه جوړ کړه. نو دغه جینۍ کولی شو ایډیټ خپله پکې کوو چینج شیپ او ایډیټ او بل شی ډراو باکس.
نو دغه ټیکس باکس موږ سره وو دا شیفونه بل چې د سمارټ آرټ د سمارټ آرټ کې مثلا دغلته یو څو شیفونه اخیستي دي دا شیفس وو یو دا شیفس وو او بل شی دې که مو لیکنې هم کړي داسې لیکنې هم کړي اوس که چېرته غواړو چې دا به ټولې سلیکټ کړي او د سمارټ هغه ته راغلې دلته بیا چپ کې اچولی شو دا موږ سره چارټونه دي او بیا دغه کې رنګ ده رنګونه دي کې تغیر کېږي او دغه کې بیا چې سمارټ سټایلونه دي چې کوم سټایل یې موږ غواړو راوړو د چې دي سټایلونه دي مثلا دلته کلیک کوم ما دا یو هغه جوړ کړ دا شی چې ټول دې سره تړاو دغسې دا ډیزاینونه چې کوم دغه جنۍ کولی شو انزرټ نه بیا سمارټ او آرټ دا دغه بل شی دا ټول بیا دغه ظاهر څخه موږ کولی شو یا همدا تبدیلی بل ته اړی دغسې کېږي هر رقم چې وی ټول د دې سټایلونه دي دا ګور اوس داسې ترتیب سره نه وړه کېږي چېرته مونږ بیا دې فارمیټ ته راسو او دا پوزیشن یې ورته وټاکو دا مونږ سره بیا خپله صحیح ترتیب سره چې شي یو خوا بل خوا وړلی شو بل څه د چارټ ده مونږ که یو فیصدي هر رقم هغه معلومول دغه جنۍ کولی شو چې د چارټ د مخې مونږ درجې ترتیب کړو دا په څومره درجه کې ده او دا څومره درجې کې ده دغه شیونه کولی شو چارټ نه کولی شو اوس مثلا یا دلته ورته نومونه لیکمه چې
چک کړي موږ سره چک کړي درجې ګوره ژمن دلته دومره وړوکی درجه یو درجې ته پورته کړ زیات چې ده بیا چې دوه نو دغسې ټول موږ سره په ترتیب سره د سیریز ښیي نو دا چې لپاره چارټونو لپاره ښکارېږي زیاتره دغه کلدري موږ د کرکټ سکور چې شماري په دغه ترتیب وي که نه دغه سکور او دغه شی فیصدي دغه درجې بل دی کې چې سکرین شاټ دا سکرین شاټ موږ دغه ځای نه اخیستی یو موږ سره کېږي په هغې کې موږ سکرین شاټ راولو د هغې له مخې یا چې ورکوو پکچر ورکوو یا څه شی دا سکرین شاټ د دغه ځای نه موږ رااخیستی د ګوره دا ساحه ټول خړه خړه کړه اوس چې دا پلس نښان پر جې باندې کلیک کړي تا ته همغه ځای سپینوي او همغه شی کې پکچر ته رالي په دې هغه کې ته ټاچ نو دا موږ سره چې شی دغه یو ضروري هغه ده که دا ګوره موږ سره سم نه ځي لکه یا بل پې ساړي خپل طبیعت موږ سره نه ځي یا موږ سره په اسانۍ خوا دې خوا نه ځي چې دا تاسو کلیک کړئ دلته دا پوزیشن وټاکئ نو اوس بیا په اسانۍ سره ګوره موږ یو خوا بلې خوا وړلی شو نو دغه شی زړ کې موږ سره سکرین شاټ و بل دغه دونه تېرېږو د درې واړو نه او دا شی بل کمنټ وایي کمنټ موږ اوس مثلا دغه هر ډول معلومات باندې زه کمنټ کوم چې دا چې موږ یوټیوب چینل که نه زه اوس ما به دې کمنټ کړی چې دا زما د یوټیوب چینل ده په دې باندې کمنټ او دا چې څوک د کمنټ ګوره که چېرته دا ډېر کړه دلته تا ته راځي چې دا معلومات درکوي دا ګوره دا زما د یوټیوب چینل ده نو کمنټ لارې موږ دا هغه کولی شي یا کوم لغت یا موږ د هغه لغت په اړه معلومات ورکړو چې دغه لغت دومره دا معناګانې لري یا یو بله خبر د چا په خبرې باندې یو بله خبر کول غواړو دې چې کېږي لږ کمنټ نه کېږي بل دا هیډر ده هیډر اوس مثلا د فاس ساحه کې مونږ یا نوم راوړو یا یوه لیکنه راوړو یا داسې یو بل شی ورکوو د پیج په سر کې نمبر ورکول غواړو دا چې کې هیډر نه راځي مثلا د ګور اوس راغله چې وایي دغه جینه مونږ چې کوو چینج کولی شو داسې لیکنه ورکولی تاریخ ورته ټاکو یا سر شی کوو دا موږ ټاکلی شو 2020 پنځم اووم او دا چې شو درس نو هیډر په دغه خاص د ورقې په سر کې چې موږ هیډر دلته ورکولی شو دا په زړ کې بل شی هیډر و بل څه دا فوټر ده فوټر لکه لاندې دغه ورقې لاندې ساحه نه ده دې ساحه کې چې دې د فوټر وایي چې کله موږ یو لیکنه چې ورته اچو یا نوم ورکو یا نمبر د پیج نمبر ورکو یا داسې نور څه رقم معلومات موږ ورکو دې ته چې فوټر معنا ورکوي نو د فوټر لپاره همدغه موږ استعمالوو چې د موږ فاز غواړو چې فاز دې موږ ته هغه وکړي فاز دې لیکنه راکړي هغه به چې بیا هیډر چې به استعمالوو هیډر او چې د لاندې ورسي بیا به فوټر استعمالوو اوس موږ اول پیج ده او موږ نور چې ورته ټاکو مثلا سیر شی تاسو ته ټاکئ هغه ورته ټاکلی شئ
دلته کوي اول فیج سو بیا دا فیج هر فیج سره بیا دغه لیکنه بیا شي راځي لکه دا مثلا دویم فیج او دا لیکنه ده دریم فیج دغسې نومونه څه کېږي دلته ورته ټاکل کېږي بل انزرټ کې همدغه پیج نمبر د مونږ پیج نمبر لاندې ورته ټاکو سیره ټاکو دلته دغه ګوره د صفحې دې کونج کې راځي که دې منځ کې راولو دې ښي اړه ته راولو که نوم د پیج اول پیج دویم پیج یا دغسې چې دریم پیج دغسې ورسره راولو که لاندې راولو په دغه سټایلونه ټول مونږ سره موجود دي په دې کې مثلا دا اول پیج سو او دا دلته چې کېږي دویم پیج راځي بیا دا په انزرټ کې او کوی چې لاندې دي را سره چې دغه سټایلونه یې لاندې دي او دغه فیج مارجنز ده که نه لکه د فیج خو یو څنګ کې بل څنګ کې دغه اکاړو کې لکه مثلا دغه یو غشي په شان ده دا د موږ سره په دغه شکل راسي دا د فیج مارجن بل انزرټ کې دغه ټیک باکس ده خپله یې رسمولی چې مونږ مثلا دلته دغه بکس ورکول او دې چې کوو یوه لیکنه دغسې کولی شو دغه ځینې بیا چې کېږي اخیستل کېږي دا زه د اوس څنګه دغه لاندې هغه نه راجع کړو صفات دې موږ ته ښکاره شي